چې سودخري په ورځ د قیامت په خپلو قبرونو نه پانسي مګر داسې وپاسېږي لکه چې په چا پیریان راغلي ولې شوی غورځېږي راغورځېږي وراره سودخور صدا ده. بیا الله سخت دمکي ورکوي نو اخر کې یو بله جمله وایي سودونه پرېږدي ومن عاد څوک چې واپس شو دې سود ته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کچا سود د دې نه پس هم وکړو دا جهنمیان دی په جهنم کې به همیشه دپاره پراته وي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله آکل الربا وموکله. الله لعنت پیړی په خوړونکي د سود باندې په ورکوونکي د سود باندې. دا روایت د مسلم دی په حدیث ترمذي کې ورسره راغلي وکاتبه وشاهدیه یا وشاهدیه وکاتبه. کم چې د سود ګواهان دي د سود په معامله کې څوک ګواهي کوي دام لعنتي دی. وکاتبه د سود معامله چې څوک لیږي کم کاتب دی دام لعنتي دی. د سود څوک کرار هم لعنتي دی. د سود کاروبار کې چې څوک هم شریک دی دا لعنتي دی. بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. د سود خورونکي د سود ورکوونکي د سود لیکونکي چې کله هغوی ته د دې معاملاتو فتح مشتری دا ملعون دي لعنت پې ویلی شوی دی په ژبه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. خو په کومه ورځ یوم القیامت په ورځ د قیامت